علامه رشاد بابا زه 1945 څخه را شروع بیا تر دفن کېدو پورې چې په کندهار کې موږ ښخ کړي د هغه وخت څخه زه دی په سره پېژنو او دی په کابل پوهنتون کې د ادبیاتو پوهنځي کې زما استاد دوه مضمونه ده راته وویل چې یو عروض و او بل ادبي فنون و په هفته کې 4 واره زموږ په صنف کې د درس درلودی یعنې د 40 کالو څخه نیولې بیا تر 50 کالو پورې 1950 پورې د زما مستقیما استاد درس راته وایه او بیا د هغه وروسته موږ د دې سره مستقیم ارتباطات درلودی نه دا چې زما د یو استاد په حیث ما احترام کوي د زما معنوي پلار هم بلل کېږي علامه رشاد بابا ډېر عمر او هر ورځ یو خاطره موږ درلوده د ده ژوند او د ده سره زه زما اوسېدل دا ټوله خاطرې دي خو یوه لنډه خاطره به زه د پوهنتون د وخت څخه درته ووایم هغه داسې وه چې یوه ورځ د علامه رشاد بابا لومړی ساعتونه د ده وه 2 ساعته پرله پسې د ده وه او درېیم ساعت بیا د پوهاند ډاکټر صاحب جاوید د دري و نو دغه د تدریسي څانګې څخه دغه مسؤلیت د شاګردانو د ازري مسؤلیت ما درلودی چې استادانو ته به مې راوړل نو په دا ورځ چې د 10 ساعت خلاص شو نو ما د ده څخه اجازه وغوښتله چې ما زه ځم دغه ازري وړم تدریسي ته او بله ازره د پوهاند صاحب ته راوړم زه چې د باندې راووتلم پوهاند صاحب را روان و د پوهاند صاحب ډاکټر صاحب جاوید زموږ د دري استاد هغه را روان هغه چې ما ته راډک کړه چې چیرې ځې ما ورته وویل زه ازري راوړم په دغه وخت کې علامه بابا د صنف څخه راووتی د صنف څخه راووتی دی و هغه سره ودرېدله لاس یې سره ورکړي په دغه وخت کې په دغه ورځ باندې زه فکر کوم چې پوهاند صاحب د ژرې دواړو خواو خورېلې وې او زنه یې پاته وه نو علامه بابا چې ورته وکتل د خندا ولاړی او لاس یې ورکړي نو هغه ورته ویل رشاد صاحب ریشخند زدی د پر لاس یې پر مخ ورتېر کړي والحقیقت گفتی نو دا یوه خاطره وه چې هغه د پوهنتون د وخت څخه وه بل په کندهار کې که ستاسې په یاد ستاسې هم په یاد علامه بابا په 1915 کال کې په کندهار کې و په دغه وخت کې زه د کندهار د ښوونې او روزنې یعنې د معارف رئیس وم او په عین حال کې یو بل وظیفه ما هم درلودله چې هغه د انتخاباتو په اړه باندې یو موثق د هغې سره کار کاوه نو زه کور ته ورغلم ده راته وویل ستا سره بیا زه کار لرم یو څو خبرې درته کوم ما سمه ده یوه ورځ بیا کښېنو نو هغه و چې یوه ورځ په ډوډۍ باندې کښېنستلو ډوډۍ مې خوړله دی راته وایي هلکه 2 وظیفې مه کوه ماته وایي او تعلیم او تربیه ډېر مهمه ده باید هغه ځای ته ورسوې چې هغه زموږ د تېر معرف یعنې د کندهار د تېر معرف هغه پخوانی حرکت او پخوانی علمي یون را مابینځته کړې نو ما د هغه وخت څخه بیا شروع په وکړه ځکه چې دا زما د استاد رشاد بابا نصیحت و په هغه وخت کې د کندهار معرف د رښتیا هم ډېر پاتې و نو ملا مو ورته وتړل او معرف مو راپورته کړي